غني وایي د جګړې لوری بدلیدونکی دی. ځانګړې قطعه د هوایي ځواکونو لوا سره یوځای کیږي. سلام ستړي مه شئ، په موږ کړئ تازه مهم خبر ته. د جګړو په اوج کې د افغانستان جمهور رئیس ډاډ څرګند کړی چې هوایي ځواکونه به د جنګ لوری بدلوي او اړین ثبات به راولي. ولسمشر محمد اشرف غني د ځواکونو د لا زیاته اغیزمنتیا لپاره له دې پرېکړې هم خبر ورکړی چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او د هوایي ځواکونو ځانګړې لوا به سره یوځای کیږي. ولسمشر غني پرون دوشنبه مازدیګر د هوایي ځواکونو د ځانګړې لوا له ځینو پیلوټانو سره په دې تړاو خبرې کړې. دغه خبرو ویډیو آرک په خپل فیسبوک خبره کړې. خاص قوتونه به مطلق خاص پاتې شي، نو مو الماس تای همغسې به پاتې کیږئ. په عین حال کې به زه خاص قطعه له تاسو سره یوځای کړم چې وکړی شي هغسې چې تاسو روزل شوي وئ او روزل شوی کار درنه واخیستل شي. ولسمشر غني له پیلوټانو سره په دې خبرو کې ویلي چې له ځانګړو هوایي ځواکونو به د بار وړلو په څیر ځینې مسؤلیتونه کمیږي او تمرکز به یې شپنیو او ځانګړو عملیاتو ته وګرځول شي. د افغانستان دفاعي چارواکو ویلي چې وروستۍ څو اونۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د وسلوالو طالبانو ګڼ جنګیالي په هوایي بریدونو کې وژلي دي. افغان ولسمشر داسې وخت د هوایي ځواکونو په مټ د جګړې د مسیر د بدلولو ډاډ ورکړی چې له ولایتونو د درنو جګړو راپورونه ورکول کیږي. د راپورونو له مخې طالبان له کله چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې، د افغانستان له 423 ولسوالیو یو پر دریمه برخه تر خپل ولکې لاندې راوستې. د دې ډلې جنګیالیو په شمال کې ګڼې سیمې نیولې چې پکې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په ګډه اوږده پوله څو مهمې سرحدي سیمې هم شاملې دي. تازه همدا اونۍ په غزني ښار او کندهار ښار باندې د دې ډلې جنګیالیو بریدونه پیل کړي. د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. وسلوالو طالبان به لا زیاتې سیمې ونیسي او د دې ډلې په لاس د لویو ښارونو د ایسارولو ویره راځي. خو د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله وایي طالبان په پوځي لارې بریا نشي خپلولی او نه هم په خلکو باندې خپله اراده تحمیلوي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.